چې کم سړی د خپل مور او پلار مخالف پاتې شي، د خپل مور او پلار نازاری پاتې شي، به د بچی به ټول عمر د لپاره اقشن الله رب العالمین ګرځي. څه چې کړي دي الله به تاسو واپس په دنیا کې ښکارا کوي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی اره یو نیکی او ګناه چې د الله آخرت ته ساتي، یو د مور او پلار معامله ده چې دا الله رب العالمین په دنیا او آخرت دواړو کې ورکوي. که چا د مور او پلار سره ښېګڼه وکړه، په هغوی خرچ وکړو، د هغوی مدد یې وکړو، آخرت ثوابونه او بدلې خپلې دي. خو په دنیا کې به الله هغه عزت ورکړي، د هغه بچي به د هغه تابعداري کوي، د هغه مقام او مرتبه به سوی. که ده ځان د مور او پلار نازاري که، په آخرت کې خو جهنم دی. خو په دې دنیا کې به الله رب العالمین دی ذلیله سپک د بچو د طرفه د بل طرفه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، ابي امامه رضی الله عنه روایت دی، ثلاثه لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا. درې قسمه کسان داسې دي چې نه الله رب العالمین فرض عبادت قبلې او نه الله رب العالمین نفل عبادت قبلې. لمونځ نه قبلېږي، حج نه قبلېږي، روژه نه قبلېږي، صدقه نه قبلېږي. یو د هغې نه العاق لوالدیه، د مور او پلار نافرماني. یو صحابي د الله نبي له راغی، مونځ او روژه او زکات یې ورته ذکر کړل، ویل چې په دې باندې عمل کوم زه به جنت ته ځمه. نبي علیه السلام ورته وفرمیل چې په دې عمل کوه ستا دپاره جنت دی، خو ما لم یعق والدیه، که چېرته مور او پلار ته مخامخ نه وي ولاړ، که د مور او پلار نافرماني دې نه کوله، الله به دې کې تاله جنت درکړي. دویم مدمن الخمر، منان زباتونکی. دویم هغه سړی دی چې د چا سره مالي بدني څه ښېګڼې وکړي او بیا زباتول کوي. دا زباتول ګناه کبیره ده. تا چې د چا سره ښېګڼه وکړه، الله پې بدله درکړه، زباتول به نه کې. او دریم ومکذب بالقدر، هغه سړی چې د تقدیر نه انکار کوي. دویم حدیث کې د الله نبی فرمایي وی ثلاثه لا ينظر الله عز وجل الیهم یوم القیامه. درې قسمه کسان داسې دي چې د قیامت پر ورځ به ورته الله د رحمت په نظر ونه ګوري. هغې کې العاق لوالدیه، یو هغه سړی چې د مور او پلار نافرماني. دویم والمرأة المترجله، هغه ښځه چې د سړو سره مشابهت کوي په لباس کې، پیزار کې، کردار او گفتار کې. او دریم والدیوس، هغه دیوس سړی چې د هغه لور زنا کوي، د هغه ښځه زنا کوي، د فرده نه کوي، د زنا نه بچاو نه کوي. د قیامت په ورځ به ورته د الله نبي فرمایي الله د رحمت په نظر نه ګوري، یو پکې د مور او پلار نافرمان دي. دریم حدیث نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاثه قد حرم الله تبارک وتعالى عليهم الجنه. درې قسمه کسان داسې دي چې الله رب العالمین په هغوی باندې جنت حرام کړی دی. نو چې جنت پې حرام وي، نو بیا به د بل طرف ته جهنم دی، دی به ټول عمر په اور کي. یو د هغې نه د الله نبي فرمایي العاق لوالدیه، د مور او پلار نافرمان. دویم مدمن الخمر، شراب څکونکی. او دریم د الله رسول فرمایي هغه دیوس چې دی په خپل کور کې بدکاري ساتي.